وایي حکومت چې کوم دی یو طرف ته وایي چې دا کم حکومت چې ناست دی دا پام 47 والا دی پاک حکومت دی او بل طرف ته چې هغوی نوټیفیکیشن وکړي دوی ته راولېږي دوی پې عمل کوي نو په دې باره کې تاسو څه خیال دی؟ د پام 47 حکومت دی او د پام 45 والا حکومت دی دواړه چې کوم دی موږ ته په دې دوه ورځو کې کوم دی ایکسپوز شو دغه شو راته حکم د پنډۍ نه کم راځي هغې په دې څنګه عمل درآمد کوي او په کومه بېدردۍ سره چې کوم دی زما د وطن زلمي چې پوره هم دلته ناست دي شړې ته راغلي دي نه روډ بند کړی دی نه چې کوم آیین او قانون په لاس کې اخیستی دی او د خپل قام دپاره خیر غواړي او هغې دلته راغله او په دې باندې چې کومه دی لاټي چارج وکړو وایلنس یې پرې وکړو په دې لپاره چې کوم دی ډزې وکړې سټریټ فایرنګ یې پرې وکړو او 4 زلمي پکې شهیدان شو 12 پکې زخمیان شو نو د دې زلمو دا وینه او د دې زخمیانو دا وینه چې کوم دی دا به یو ورځ رنګ راوړي انشاءالله تعالی دا مزل ډېر اوږد دی ځکه موږ وایو چې پښتنو زلمو له چې کوم دی د جذباتو نه کار اخیستل دي په کار ډېر په سنجیدګۍ سره موږ خپل سفر کوو ډېر د برداشت نه په کار اخلو بیا د باچا خان بابا رحمت الله علیه چې کومه فلسفه او فکر دی تر څو هغه فلسفه او فکر زموږ سره په لاس کې راسي د عدم تشدد مبارزه نو دا ریاست نه دنیا زموږ مقابله نشي کولی ځکه چې ریاست خو کوشش کوي بار بار چې تا په وایلنس باندې مجبوره کړي تا په دې اقدام باندې مجبوره کړي چې تا وایلنټ کړي او ته د هغه خلاف چې کوم دی چې قدم واخلي او هغه دا جواز په لاس ورشي چې د ټوپک په لاس کې راواغشي یا مطلب دا دی د ريزिस्टنس وکړو د ماته روډ باندې د چې کوم دی سرکاري املاک ته نقصان ورساو نو موږ وکتل چې د اوسه پورې کوم دی کوم سرکاري املاک ته نقصان نه رسیدلی نو چې کوم دی زلمیانو ټوپک راخیستی دی پوره هم نه ناست دي د تشدد مبارزه کوي